نن یو 3 ورځې مخکې یو وړوکی غونډه کې ویډیو ما کړې وه چې یاره مونږ د روانو ته ملګري تړون شادي حال ته مونږ دا سوچ کو د خپلو ملګرو چې یاره میسج هم ورکو تړون شادي حال والا وی چې یاره 500-600 کورسای مو لګولې بیا را سره فکر وکړو چې یار 500-600 کورسای خو ډېرې زیاتې دي څوک په راشي او که به رانه شي په دغې سوچ کې وو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم ساسرور ستاسو ملګری طاهر خان دا ټیم روان یو درته دیر یو داسې ځای دی چې همیشه ما ویلې دی پښتنو مال ډېره مینه راکړي او په دیر کې خاص روان یو ته ملګري ته تړون شادي حال ته نننۍ ورځ زما په ژوندۍ کې ډېره اهمه ده ځکه چې پیله ځل دی موږ خپل مینوالو ته یو ځای خولې دی تړون شادي حال ته ملګره چې به دغه لیک راشي او راځي چې ټول یو ځای شو ملاقات وکړو. دغه مینوال لازم کله دفتر ته کله کور ته اکثر موږ په علاقې کې نه یو دغه وجنه د زمیر خان کتاب هم راغلی دی د ورکو لارو مسافر یاره نو د هغې مل دی هغه مخکتنه د انوفیشل غوندې او بله غټه خبردار چې زموږ د خپلو مینوالو سره ګیدن دی ملاقات دی نو هغې د پر روان یو. تاسو ځان سره بوزو که ملګري چې د ملک نه بهر دي که ملګري چې د دیر نه بهر دي تاسو ملګري ځان سره بوزو دا ورځ په تاسو باندې نو چې څنګه دې مونږ خوندونه اخلو انشاءالله دغه شان به تاسو هم خوندونه اخلئ. د پښتنو مینه لیدل غواړئ او زما لیوني ملګري لیدل غواړئ نو زموږ سره اوسئ. ګران ارکلې رازه 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 طاهر خانه ارکلې ټولو ملګرو لړکې تاسو ته به زما هم د ژوند پته د طاهر بهي به هم د ژوند پته خو زمونږ چې څونه مینه ده نو کیدای شي چې دونه د هغه دغې د مور سره هم نه وي نو راپرېږدی. انشاءالله موږ به وګورو چې څومره ستاسو ته سلام ختم شوي ستاسو ته ګپ شپ نه ختم شوي نو تر اوسه پنځه وګړو لپاره طاهر خان الله ورکړي اجازه ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورګري واپس ټول په خپل سکول پښتنو ورګري ورته یو نظام نو په تاسو ته تکمیل الله تعالی په خپل خصوصو ته وشي کېږي دا زمير خان د جسمه په لري یا تاسو ته سلام وطن شیر دی د وطن سره مې مینه ده د خاورې سره مې مینه ده سازو پښتنو سره مې مینه ده او خاص کر تاسو دیر والا سره مې ډېره مینه ده ځکه د پسې راغلی یم د دغې وړو دا څونه واړه چې راغلي دي او دا څونه ځوانان دي څونه همزولي دي څونه مشران دي الفاظ را سره نشته چې ستاسو شکریا ادا کړم. دې نه وړاندې مې مو ووی چې د 2 منټو ویډیو دونه خلک رایستل دی حال ته دا ستاسو هغه محبت موږ ته ښیو. تاسو په دې باندې یقین وکړئ چې ستاسو دا محبت نه دی ستاسو دا مینه چې ما ته میلاویږي ورځ په ورځ ستاسو دا ریسپانس ګورم نو زه یم چې وزیر ځان ته ولګم او داسې پرواز وکړم ستاسو دپاره ستاسو پښتنو دپاره نو زما لپاره دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. څنګه چې تاسو ته پته ده ضمیر مې کال دوونه ملګری دی او زما هر هغه کس زما زړه ته نږدې ځینې په سکرین ښکاري ځینې نه ښکاري. کوم انسان
چې د دې خاورې سره محبت کوي، کم انسان چې د دې انسانیت سره محبت کوي، کم انسان چې د دې پښتنو سره محبت کوي، هغه ماته ګران وي. د ضمیر سره ملاقات تقریبا 2 کاله مخکې شوی چې د دوی یو غزلو او زه شکریا بدل د ادا کوم د نعیم شاکر صاحب په خې سیټ باندې ولاړ دی. که تاسو یاد چې ما د ایرپورټ یو ویډیو کړی وه، زیات کیدای شي مسافر به کې دا مسافر چې کله خپل کور کلی پرېږدي نو هغه صرف مسافر ته پته لګي چې کله خپل د مور نه غېږه واخلي، خپله مور پرېږدي، خپل بچي پرېږدي، خپل رونه خویندې پرېږدي، نو تاسو پته ده چې صرف مسافر ته دا خبرې احساس کېږي چې څومره تکلیف وي. ځکه د هغې وجه دا ده چې کله انسان دا کور پرېږدي نو دوی ته پته نه لګي چې زه واپس د کور کلي ته به راځم، زما دا مور به ژوندی که نه، زما پلار به ژوندي که نه، زما دا بچي به وي او که نه. او بیا د هغې سرو شګو مسافري ډېر زیات ګران کار دی. نو ما هغه یو ویډیو کړې وه د ایرپورټ، هغه ویډیو د هغې له مونږ نوم ورکړی د زهرو ګوډ، خو د ځینې ملګري چې اوس مې ویني یاره د ایرپورټ هغه ویډیو ډېره وایي جوړولي وو. هغه ویډیو ما وکړله او بیا تقریبا میاشت 2 پکې شو د هغې ویډیو نه. تاسو ما ته ډېر محبت راکړو، د هغې ډېر زیاته شکریا ادا کوم. نعیم شاکر صاحب کوم چې په دې خې سیټ ولاړ دی، مونږ چې دا پروګرام ارګنایز کوو، مونږ د هر هغې ملګري شکریا ادا کوو. تاسو ته که زه ښکارم چې طاهر خان دی، خو له دې نه شاته زما د ملګرو ډېر غټ سپورټ دی، محنت دی، هغه ورځ په ورځ باندې مونږ ته حوصله راکوي. او ستاسو غوندې کې د پښتنو هغه محبت چې میلاویږي نو مونږ نور هم خوشحالېږو. نو نعیم شاکر صاحب پښتانه لیکوال چې کوم پیج چلی، پهله ځل د ضمیر هغه غزل یې ریکارډ کو او زه په افس کې ناست وم په جده کې، ما ته ډېرو خلکو غزل را فارورډ کړو چې یاره طاهر بهي دا غزل واوره، د کس ډېره ښه شاعري کړې ده. ضمیر ما د هغه وخت یې پورې نه پېژندو، خو نعیم شاکر صاحب په هغه غزل چې کله ما واورېد دوی ریکارډ کړی و، نو هغه کې هغه احساس چې کوم ما په ویډیو کې بیان کړو چې کله مسافر کلی پرېږدي هغه ته څومره تکلیف وي، نو ضمیر هغه احساس بالکل کړی په کړی لفظ به لفظ په خپل شعر کې بیان کړی و. د ضمیر سره مې په هغې دوستانه جوړه شوه. بیا ورسره ما ورته مېره لایو پروګرام را سره هغه ټیم کې زما سره 2 لاک کسان وو. هغه لایو پروګرام ماشاءالله ډېرو خلکو وکتو. بیا په ضمیر باندې یو غزل ما داسې وویل، ما ول د پیج نه شیر کړو. بیا چې کله کلي ته رالم د ضمیر سره زما ملاقات په جلوانانو کې وشو او د دې خبرې احساس راته وشو چې یاره شاعر هم دی خو دا سړی په خپله خاوره باندې مین دی. مونږ چې سم یو یاد ساتئ، مونږ چې ټول هم دلته ناست یو که نه، ازادي ده. تاسو 10 کسان 20 کسان په سعودي عرب کې نشئ راغونډېدی، هلته کې ګورنمنټ ډېرېږي چې یاره څه چل دی. دا زمونږ آزاد وطن دی، آزاد پاکستان دی. یو خبره یاد ساتئ، مونږ چې څه هم یو د دې خپل وطن د وجې نه یو. زمیر سره دوستانه په دې باندې مخکې لاړه چې دا سړی په خاوره باندې مین دی، په وطن باندې مین دی، بیا په پښتنو باندې مین دی. نو په دې باندې د ضمیر سره یاري دوستي تاسو وکتله. صحت په صحت تاسو سره هغه ویډیوز موږ د یوټیوب په لاره او د فیسبوک په لاره شیر کوو. اوس ریسنټلی د الله لوی کرم و څه ملګرو موږ سعودي عرب ته هم غوښتي وو. خبرې به کوو انشاءالله. مخکتنه ده د ضمیر د کتاب د شاعر دپاره یاد ساتئ، د شاعر دپاره یو ډېره لویه خبره ده چې کله خپل کتاب چاپ کړي او د شاعر دپاره د شعرونه چې کومې دا راته ضمیر خو ولیدی، وایي دا شعرونه زمونږ بچي دي. نو دا بچي چې یو ځګي ته راغونډ شي، دې نه مجموع جوړ شي، شاعر دپاره ډېره لویه خبره ده. زما غریب ملګری دی، نر ملګری دی، تکړه ملګری دی. د هغه دا کتاب چاپ شوی پهلنی کتاب دی د ورکو لارو مسافر یاره. او ما ته وی چې یاره طاهر بهي دا پهله ذمواري په تا باندې د وجې نه ما خپل ټکټ لیټ کړو. زما بهر د پروګرام دی، خو ما ورته ویم ضمیره چې ستا کتاب چاپ شوی دی، زما بچی باندې فلایټ و، ما خپل هر څیز کینسل کړو، زه به هفته وروسته لاړ شم. خو چې تا په ما باندې دا هر څیز یې ښودی دی چې یاره دا پهله مخکتنه به یې تو کې، دا زما لپاره د اعزاز خبر ده. ضمیر خان لیونیه ډېره ډېره مننه، الله دې آباد لره. او ما صرف د دیر دا خلک په دې سره کړه چې کله م راغلم قسم درته خورم که نه چې ستاسو محبت د کمال دی، هغه د کومراډ سایډ دی، که دغه وشیری دره ده، که دغه کامبټ سایډ دی، د دې دیر د خلکو محبت ما له دونه راکړی دی چې ما ضمیر ته زه به دې دیر ته بوځم. نور دی خوښه خپل لکه تو پېښور ته ځې او که سوات ته ځې ګار چېرته ځې، خو زه دې دیر ته بوځم. نو موږ دلته راغلي یو د ضمیر خان دا کتاب د هغه په ژوند کې ډېر اهم دی، ډېر زیات اهم دی. نو انشاءالله مخکتنه به یې کېږي. خواږه خواږه ملګري، درانه درانه ملګري، ابراهیم تاج مې په نظر راځي، عادل ارمان مې په نظر راغی. چېرته دی لاس چوت کې عادل ارمانه؟ عادل ارمان خدا شاته دی، کم دی عادل ارمان. الله دې آباد لره، ځوانان دي ماشاءالله. موږ پې فخر کوو. د ډېر د خلکو د زړه نه شکریا ادا کوم، دومره محبت یې موږ ته وښولو، ما ته زما ملګرو ته د زړه نه شکریا ادا کوم. ډېر ملګري د لرې لرې ځایونو نه راغلي، ځینې ملګري د شانګلې نه راغلي، څوک د کوهاټ نه راغلي، څوک د پېښور، څوک د مردان نه. زما او د ضمیر دغه کوشش او دغه ارمان و چې هر ستاسو د مینوالو سره کښېنو ګپ شپ ولګو. تاسو چې زموږ د لرې لرې ځایونو نه راغلي یئ، ستاسو دا ټایم ضایع نه شي
او تاسو سره راغلی ناستې لا چیرې موږ هغه ناستې وکړو خو حالات په حال کې سبل شانتیو چې هغه زموږ او د سکیورټي فورسز د کنټرول نه بهر دیر تراغلی او خدا سي بد حال دی د خلکو محبت نه دی چې هغه ویلې نشو زمیرا څه پروګرام دی زمیرا دښته ته جوړې ما دې ته وګوره لکه سړی چې لېمنې شوی تاسو مینه ده بیا یې منو زموږ د زړه سرونه خو زه په دې خبره کېږم چې چا ته تکلیف میلاو نشي نو زما خپله د زړه دا خواهش و چې دا کتاب دا غونډه زه دیر ته ویسم د تړون شاریحال والا زه شکریه ده کوم چې دلته موږ د حال هر څه اویلیبل کړو بقایه بیا چې کوم دا پښتانه دلته په کم مقدار سره راغلي دي د هغو هغه محبت ما وکتو زموږ د ملګرو کتو نو زما د ملګري به هم دا و چې زما انتخاب غلط نه و ډېر د پښتنو زګې دی د مهمان نواز زګې دی او زموږ د زړه نه ټولو شکریه ده کوم چې دلته راغلي وو موږ ته وجود کې مثال نو یوازې د پښتون نه د وطن ما خدمت کوو خیال به ساتو ډېر ونه آګاه کوم کو اوسنی زمير خان تاسو خبر اورئ چې زما یو شاعري نه په شاعري کې زما د پښتونو خدمت هم پکې دی نو تاسو دوه ډېر زیات مننه خوشاله اوسئ او مونږ پتا ویاړو مونږ پتا د زړه نه فخر کوو یی د زمير وطن یی د طاهر خان موږ ډېر کوشش وکړو ګینټه مې انتظار وکړو دوه موږ دوه نیمه ګینټې چې یاره کوم چې زموږ خپل ملګرو سکیورټي وه چې یاره هغو دا ترتیب برابر کړي بدنظمي چې کومه جوړ شوې چې یاره دا ماحول ښه شي موږ پروګرام جاري وساتو
خو زموږ د کم ملګري چې سکیورټي و د هغو نه ونه شو بیا چې کوم انتظامي والا سکیورټي راولېږله د هغې نه مونه شوه بیا د شادي حال چې کومه سکیورټي وه د هغې نه مونه شوله ځکه د مینوالو تعداد ونه و چې بالکل د چا په کنټرول کې نه بدنظمي شوې وه په هغه ملګرو خفه یم چې د لیر نه راغلي وو کوم چې د پېښور مردان کوهاټ د شانګلې نه د سوات نه دا اوس چې کوم ملګري راغلي په هغو باندې مې زړه ډېر زیات خفه دی ځکه چې مونږ هغو ته ټایم ورنکړو د هغو سره کښېنه څومره په مینه رابللي وی خو لږه بدنظمي د هغې وجې نه مونږ پوره علاقه نه یادوو ځکه چې د زرونو کسان په کورسونو هسو صرف 100-200 کسان سایډون ته راغلي چې د هغو محبت او خو ماحول مکمل د هغې د لاسه د ابراهیم تاج خبره تر بیتر شو دغه د دې هغه مخکتنه وه د زمیر خان زمیر د کتاب مخکتنه څه وه څوم کرکټ و مقصپیړي وې داسې یو بد حال و خو دغه د پښتنو مینه د محبت دی څه منیجمنټ کمزوري و نو دغه وجې نه هر ملګري ته ونه رسېدو کتاب هر ملګري اخیستو خو د هغې موقع چاته میلاو نه شوه او مونږ دا لوس کړی و چې د هر ملګري سره به تصویر وباسو د هر ملګري سره به کښېنو خو هغه دونه بد حل جوړ شو چې د ابراهیم تاج خبره وایي هر څه تر بیتر هغه تر بیتر شو د هغې بخښنه غواړو ستاسو د دیر والا د زړه نه شکریه ده کوو که د زمیر خان کتاب بیا هم چاته په کار وي نو زموږ افس چې کوم په بټخیره کې دی طاهر انټرنیشنل ټریولز هلته راتلی شئ د زمیر خان کتاب تاسو هلته کې ترلاسه کېږي ستاسو د ټولو د زړه نه شکریه ده کومه د طرفه د زمیر خان دلته چې ډي بی جان دی یا دا نور ملګري دي دا څونه چې تاسو یې نه د دې ټولو زړه نه شکریه ده کوم خپل طاهر خان نورالله زمیر خان له ټول ملګرو له ورکړي اجازه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته خصوصي شکریه د تړون شادي حال سلمان بھائی چا چې موږ ته دا حال راکړو او چې بالکل د خپل ملګري نوی کړو ډېره مننه تړون شادي چې څونه منیجمنټ دی تړون شادي حال یو داسې ځای دی په بټخیلې کې هم دی په ملګري کې هم دی چې هلته کې هر قسم پروګرام تاسو کولی شئ په سکرین باندې به نمبر وي نو که د هر والا څه خدمات تاسو سره ورشئ نو بالکل دوی سره رابطه وکړئ ستاسو به ډېره مننه